بیا وړو سلګو نیولې ژړېدلی شین سهار دی. ماشومانو د غنمو نینې وانخیستې، مور مې په ډک پلو په سترو قدمونو راغله. هغه نینې یې په یو چت جام کې ور واړولې، په سوچ کې کېناسته، تندي ته یې یو لاس ورکړ او بیا یې د سترګو نه دوه غټې غټې اوښکې راغلې. بیا پسې نورې راغلې، بیا نورې راغلې، بیا نورې راغلې. یو لوی غم یې سرود کړی د مرغیو په چغار دی. بیا وړو سلګو نیولی ژړېدلی شین سهار دی. غر دریاب لالی دې ویوړو، د ژوند یو تاب لالی دې ویوړو، نر نر ځواب لالی دې ویوړو، مرګ تراب لالی دې ویوړو. په منځ میدان کې دې یوازې پرېښودمه، په منځ میدان کې دې یوازې پرېښودمه. تر هر څه د مخه د دې تالار ټولو قدرمندو اغلو مېلمنو، د لرې او د لویځې څخه راغلو مېلمنو، ګلالیو زده کوونکو او ټولو زړه ته رانږدې استادانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله مند یم چې ټول روغ جوړ صحت او د عافیت جامې پر تن ولرئ. لکه څرنګه چې د ارواحات خدای بخلي مرحوم تراب صاحب یو څو بیتونه نه بلکې د خپل ژوند یو عبرتناکه کیسه تاسو ته د یو شعر او نظم په شکل وړاندې کړم. نو له تاسو ټولو څخه هیله کېږي په ډېر درنښت لږه توجه مو غواړم. بسم الله الرحمن الرحیم. نظم. یوه کیسه درته کوم، خاندئ به نه راپورې، ستاسې به خوښه شي که نه، خو د زړه بوج سپکوم. په حقیقت کې دا اعلانه نه وو شوي، بیا په آخر کې راته ووایي کاذب ترابه. داسې کیسه وه چې زموږ یو د لرګي صندوق و او د صندوق مخه د لاس په ټوکایي جوړه وه. یوه حصه کې یو زنځیر او یو غټ کلوف پروت و او هغې صندوق کې به مې مور زموږ جامې کېښودې. او بیا ناڅاپي مې یو ورځ هغه صندوق وکته، نو چې کاته مې نو د خان کاکا د مال ځای کې و او څه درته ووایم هوبهو زموږ صندوق و. په یوه ساه مې تر خپل کوره ځان راورسوو. مور ته مې ویلې ادې زموږ صندوق څه نه دی، هغې صندوق کې د خان کاکا څاروي ګیا خوري. راته مسکۍ شو، راته یې ویل لیونیه زویه زموږ صندوق او د هغه صندوق کې فرق نشته، خو بس دومره فرق دی چې موږ پکې جامې کېږدو، زه دا منمه چې هغوی پکې واښه اچوي. ورته مې ویلې ادې خبر شوې به یې زموږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی، دا ځل اختر به ګورې زړو جامو کې نه تېرو، تا خو ویلي وو چې تاله به جامې ګنډمه. او یوه رنګینه شان جوړه یې راته وښودله. د خوشحالۍ نه په ما یو نه دوه ځلي اختر شو. د خوشحالۍ نه په یو دم له کوره ووتمه، له ډېره نازه مې برهاره یې د موټر شروع کړ. زړه کې مې وویل چې سیالي مې برابره شوه. په یوه ساه بیا تر لوبغالۍ پورې ورسېدم. ښې ډېرې منډې مې د کلي په کوڅو کې وکړې. لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راتاو کړ، د خولې هارن به مې وهلو بریک ته هم ودرېدم. لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راتاو کړ، د خولې هارن به مې وهلو بریک ته هم ودرېدم. په لاره مې دوه درې ماشومان هم ووهل، په لاره مې دوه درې ماشومان هم وهل او تر یوه منډه مې تر خپل کوره ځان راورسوو. خو چې د کلي ښځې به راتلې او خپلې جامې وړلې، خو چې کاته مې د ګاونډي یوه ښځه راغله او مور ته مې ووایي چې فلانۍ جامې دې وګنډلې. خو چې کاته مې د ګاونډي یوه ښځه راغله او مور ته مې ووایي چې فلانۍ جامې دې وګنډلې، د دې خبرې سره یې سم هغه جوړه واخیسته کومې چې ما ته مور ویلي وو دا ستا جامې دي. ما یې د لاسو نه راکش کړې دا زما جامې دي. هغې په ډېره بسترګۍ ما ته پیغور راکړ. مور ته مې خپله مزدوري ورکړه او روانه شوله. هغې په ډېره بسترګۍ ما ته پیغور راکړ. مور ته مې خپله مزدوري ورکړه او روانه شوله او زه په ژړا شومه. مور ته مې ورمنډه کړله. مور مې سینې پورې جوخت ونیولم. ښه د لاسۍ راته راکړه خو قانع یې نه کړم.
هغې سینې پورې جوخت ونیولم ښه ده لاسه یې راته راکړه خو قانع یې نه کړم او دومره مې وژړل تاسو خبر یاست په ژړا کې به دا خوند دی چې د خفګان یوې ګرمې تبې ونیولم او اخر مې مور راته سوګند په یو جوړه وخوړه ویلې ته وده شه زه د شپې تاله جامې ګنډمه او اخر مې مور راته سوګند په یو جوړه وخوړو ویلې ته وده شه زه د شپې تاله جامې ګنډمه او د ټیکري په یوه پیس کې یې سر وتړلو تاسو یقین وکړئ بلا مودې وشولې خو هغه څه مې اوس هم په سترګو ښه نه لګي تاسو یقین وکړئ بلا مودې وشولې خو هغه ښځه اوس هم را باندې ښه نه لګي بیا د سهاره د ملازان سره ډزې وشوې دغه ډزې د اختر پسې لا تیزه شولې خو چې راویښ شو مور مې ناسته وه جامې ګنډلې د ویښېدلو سره سم مې بیا اصرار شروع کړ هغې راته ویل چې صبر وکړه خو زه صبرېدم چېرته زه په خپله خبرو ټینګ ولاړم هغې راته ویل چې صبر وکړه خو زه صبرېدم چېرته زه په خپله خبرو ټینګ ولاړم شاید چې نوره حوصله ورپاتې شوې نه وه او راته معلوم شي چې خدای ګو دا جامې پردۍ دي او دومره یې ووهلم چې په پرتو خاورو راوغورځېدم بیا ویده شوم بیا زه د ملګرو په دې شور راویښ شوم خو چې کتل مې حویلۍ کې ماشومان ولاړو او د اختر په ګلورینو جامو ټول سنبالو او مور مې ویل ورته چې صبر وکړئ میوه درکوم چې تر کوټې پورې راتله ما ځان بیا ویده کړ ولې چې زما او د هغو جامو کې ډېر فرق و او کوټې ته راغله کټوۍ نه یې د غنمو نینې په خپل پلو کې ژر واچولې بیا ووته او زه نور پوه نه شوم خو د مور مې یو خبر واورېده ویلې بچو خفه نه شئ زه کونډه یم خو ماشومانو د غنمو نینې وانخیستې مور مې په ډک پلو په سترو قدمونو راغله هغه نینې په یو چت جام کې ور واړولې په سوچ کې کېناسته تندي ته یو لاس ورکړ او بیا یې د سترګو نه دوه غټې اوښکې راغلې بیا پسې نورې راغلې مرسی دی مرسی
زرنا وخي تابوت شوي دنچنا دے اولوی خمی سرد کرے دمر غیو پاچغار دے بیاوڑو سلگونی ولے جوید وشن سہار دے بلبل غگے گلابو یومنن سڑے ترابو بلبل غگے گلابو یومنن شود انقلابو شوید غگی بیدار دے یولوی غمی سرد کرے دمر غیو پاچغار دے بیاوڑو سلگونی ولے جوید وشن سہار دے د سحر بازانونو کوچی دلے دل خوستا د سحر بازانونو کوچی सफर नंगरहार दे यौलोई गमी सुरद करे गमर गयो पचगार दे ब्यावड़ो सुगोनी वले जवेद वशिन सहार दे रात ख्याल कारवान वाई गुंदी ब्या Mala